أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود أو يهوديان ليست النصارى ندي نصارى على شيء پس دين باندې. وقالت النصارى أو نصارى ليست اليهود ندي يهوديان على شيء پس دين باندې. وهم يتلون الكتاب او حال دا دی چې دو لولي کتاب لرا. كذلك هم دغرنگی قال الذين ویلو کسانو لا يعلمون چې نه پوهیږي مثل قولهم پشانتا د وینا د دوی. فالله يحكم بينهم نو الله با فیصلو کی په منځ دوی کی یوم القیامت پر ورځ د قیامت باندې فيما په هغه خبرو کې کانو فی یختلفون چې ودوی هغه به اختلاف کو پاږي کې. نو دا څلورمه زورانه ده چې يهود او نصاراو کې هر یو کس د بل حق کتاب او د دین نه انکار کوي. يهوديان دا دعوه لري چې زمونږ دین حق ته، نصارا نه مني، او نصارا ځان حق غني، يهوديان په باطل باندې غني. نو دا شیدی لکه څنګه چې مشرکانو به اهل کتاب گمراه غنل، مسلمانان به گمراه غنل. دا خبره د دوی د یو بل سره مشابه ده. نو دلته الله د حق او د باطل فیصله په دلیل سره کړله. فالله يحكم يوم بينهم، الله به د قیامت پر ورځ بیا عملی فیصله وکړي چې حق والا به جنت ته لاړ شي، باطل والا به جهنم ته ځي. نو د دې نه معلومه دا شوه چې یعنی د حق دین نه انکار کول دا کفر دی. او بل خبره دا ده چې د دینه د يهوديانو او د نصاراو تنگ نظری معلومیږي. زموږ مسلمانانو د خپل عقیده معلومه نه، او په مسلمانانو باندې خلق دا الزام لګي چې دا تنگ نظر دي. نو دې آیات کې الله تنگ نظری د يهوديانو او د نصاراو ذکر کړل چې دوی یو بل نه برداشت کوي. ځکه چې نصارا د يهوديانو پیغمبران نه مني او يهوديان د نصاراو پیغمبران نه مني، او مسلمانان ټول پیغمبران مني، په حق غني چې هر پیغمبر په حق دی. خو زمونږ پیغمبر په آخر کې راغلی دی او ټول دیني منسوخ کړی دی، د ټولو پیغمبرانو سردار دی. نو زمونږ په دین کې چې سړی د موسی علیه السلام نه انکار کوي، موږ هم پیغمبر نه یو، موږ هغه سړی ته مسلمان نه یو. د موسی علیه السلام نه انکار کول دا موږ کفر ګڼو، د خپلې زمانې په اعتبار سره هغه حق. نو معلومه دا شوه چې مسلمان تنگ نظر نه دی، منون کې تنگ نظر نه، انکار کوونکې تنگ نظر، انکار خودو کوي. نو دې کې دا هغو تنگ نظري بیان شي. دا الله دې موږ او تاسو ته د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.